أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شپږشتم نمبر آیت دی سورۃ البقره. دیوی شمبرات مرا بده خو دویم باب سورۃ شروع دی. چې اول ایتونه کې الله دعوه کې خدا د الله ر توحید د الله ر بندګۍ عقلی دلیل تشریح کړل ذکر د الله بندګۍ وکي چې ساسو پیدائش ساسو د مشرانو پیدائش زمکو اسمانونو او به د اوریجن د باران تنظیم دا ټول هغه په خپل کړی دین ورس الله بر قران صدق ذکر کې شداد الله یقیني ورشتونه کتاب دی. سلیری شمبرایت کې دنیا د عذاب نه یره یا تخفیف اخروی د آخرت د عذاب نه یره. پنځیش کې الله دوستانو لزیر ورکه هغه انسان شي کې ایمان دی او کې څه عمل دس انسانان به الله جنت لذي. نن شپږی شمبرایت کې الله تعالی جواب دی او سوال کوي. ویش کې الله تفسیر د فاسقانو ذکر کې په درې یا سرور صفاتونو باندې دغه نور څه بیان د نعمتو نعمت دا الله وې نوې پیدا مکړي دې زمای کې شوینه می ساسو د پیدا لپاره پیدا کړی دي. به د آدم علیه السلام پیدائش امتحان کې داغه اوچتواله تعین د ابلیس دا ګور اساسو د پلار او د مور دشمن دی د سره الله وي دشمنی شروع کړي. اول نمبر آیت کې چې ان الله جواب د سوال راغی. سوال په دې طریقه باندې د مکی مشرکان ویلې دي نورو کله د مخکې مثالونه الله را منافقانو تشریح کړل. دې منافقانو ویلې چې مړه الله له حیا نور دي چې د مثالونه راوړه یورس سورې عنکبوت کې برش. دې آیات کې الله جواب وکړي چې نه زه به مثال بیانوم دغه دې ډېری فائدې دي. حق او باطل الله وجودش. ان الله یقینا الله حیان کوي ان یضرب مثلا ما بعودا شبان کی مثال دماشی لا یستحی من الحیان کوي. د دې پر سوال کې لفظ حیا ذکر شوی او ځکه الله جواب کی ذکر کې زه قباحت د دې لپاره. حیا معنا انقباض النفس عن ارتكاب المكروه. یو سړی د خپل نفس د بدو شي نه منې کی دا به د الله صفت دی چې کوم داغه د شان سره مناسب. حدیث کې مرضی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې حیا ایمان دی. حیا چې پرې خدا به چې څه کیا کوا. لس اقسام د حیا دي. صاحب د نظر النعیم بیا ټول تفصیلی ذکر کړي. د انسان حیا جدا او د الله حیا جدا. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الله تعالی چې پرده پوش حیاناک ذات دی. هغه وایي چې مال حیا راځي د خبره نه چې انسان مال لاسونه اوچت کې وځي خالی ولېګم دا به الله صفت دی. د مخلوق حیا جدا او د الله حیا جدا. ابن حجر اسقلانی فرمایي چې د صفات په انسان کې راجمه شي چې د خرابو کارون نه منې کی. بعض انسانان به دې کې معنا دلایو ترکو کوي خو لیکن اولنې معنا ظاهر کم شي دغه د شان مناسب.
انسان کې حیا به کله راځي چې هغه آیاتونه او حدیث وګوري چې هغه د حیا په باب کې راغلي دي خاص کر د الله په دې نعمتو کې سوچ وکي ټول تقصیراتو کې دیو جنا جنید بغدادي رحمه الله فرمایي د الله په انعاماتو کې سوچ او د خپل تقصیراتو کې سوچ د دین چې کم حالات روغت او بس دا حیا ده د الله نه وسره دعا مغواړي حاصل لا چې د په سوال کې حیا لفظ راوړونه د مقام کې الله ذکر کې دا بد الله صفتی کم چې داغه د شام مناسب یدربه کې معنا د بیان مثلا ما بعوزه ما تاکیدم دې تمیزم دې فاعلم دې بعوزه معنا ماشي سو کوئی دا بق او بعوزه د دواړو یو شی دی نه دا وړو کې په نسبت سره غیره قران کریم شکل انسان مطالعه کې تقریبا 250 مثالونه الله بیان کړی دي دوا یو مثال دا دی ډیر حیوانات هم الله قران کې ذکر کړی دي ماشه نیولې تر پیل پوري دلته ماشه تذکرہ وکړه او اخر کې دی پیل مفسرین ذکر کوي چې دیو دای مابین کې یو خاص کنکشن تعلق دی معنا د دې شکل بیانې په شان دا غیره لیکن د دې ودوب کې دا غنا پیل نزیت دی د الله قدرت کمزور هغه خورته مې خازن لکی سره دې نه شډېر انتهي کمزور دي خلوی وخ باندې دا خورته مور دنه لکی کله کله ساعت عمرم شي ویم وجني اهل علم فرمایي چې ماشه تشکیه دې مقام کې وکړه د کی عجیب عادت دی کله چې دا وږي نو ژوندې خوش مور شي دا نفس دې وین نډک شي صدا وجلې کیږي څه مطلب کم زړه چې هغه دنیا نه تعلق نه لري نو هغه ژوندې خوش دې سره یو ځای شنو باس به د سره دنیا غمونه نور شروع شي دا به هیڅ وجلې شي نو سورہ عنکبوت وغیرہ کې د زباب دا مثال چې الله راوړي یا مخکې منافقانو اس دا الله بیانې وما فوق غیر غنه د پاسا وعذر مخکې مجد یا فوق معنا حقارت کې چې نفس وزر دا الله ز بیانوم نو فائدې سره جواب فاما الذين امنوا فسغ انسانان چې ایمان راوړې فيعلمون غيب ويږي انه الحق من ربهم یقینا دا برابر دي نو مسل سره درب د دوینا ایماندار وای چې الله کوم مثال راوړې منګي منو دې کې مقصد لري مسلې تشریح او وضاحت د دې د عقیده را حق قران کې ډیر معناګانو باندې راځي دې مقام کې معنا مطابق د ممثل سره او الله دا مثال را لګري ځکه لوی مثال دی شیخ الاسلام ابن قیم دی بارکه به کتاب ولګو کتاب الامثال ټول مثالونه قرآن تشریح کړل و جانب مقابل کله چې الله مثال ذکر کې نو جانب مقابل د شوی باطل فرض مړ دی د الله څخه ضرورت دی چې مثال نه راوړي مړ الله له حیام نه ورسي به حیا دې سخت خبره وکړي واما الذين كفروا هغه انسانان چې هغه کافر فیقولون هغه فرمایي هغه وی ماذا اراد الله بهذا مثلا سأل الله اراده کړي په دې مثال باندې اي شيء اراد الله د الله ولې راوړي دغه فائدہ سره الله جواب کوي د جواب حاصل لري څوک چې مثال لغوه کړي او ځان په پوهه کې بزدل هدایت ته چې ځان په پوهه نه کې مخالفت اعتراض وکړي دله گمراهي ده څومره لوی فعل ده یذلک معنا د گمراهي گمراه کوي الله تعالی به په دې معنی کثیرن زیات لرا او يهدي به کثیرن هدایت کوي په دې معنی ډیرو لرا قانون داري چې یو جانب چې کثیر نو بل جانب کې قلیل کمی ته دواړه کثیر کثیر ویلي معنا دواړه جماعت ډیر زیات دي مؤمنان هم زیات دي او کافر هم زیات دي نو مثال تسلیمول اې کې سوچ کول دار هدایت سبب دې رد کول دا گمراهی ده څومره لوی فائدہ رااله وما يذل الله نو گمراه کوي به پر مثال باندې الا الفاسقين مگر هغه انسانان چې وتون کې دین نه فسق معنا خروج
وجد الله الذين منين السلام دلیل له بده معنی ش منافقان دي او مشرکین دي دا ټول فاسقان دي ځکه الله په مثال باندې اعتراض وکړو ورسات کې الله اوس درې صفات راوړي دي فاسق مقصد بدای شي اې د نبی امت ځان ساتي اسنه فاسقان درنه جوړ نشي یو د الله لحاظ نه کوي یو د مخلوق هم نه کوي دعا عام انسانانو له نقصان امر کوي درې الذين الله اذا فاسقان اغه انسانان دي انقذون عهد الله شد ما تيد الله لوزنا من بعد ميثاقه ورسل دي مضبوط والنا ميثاق سمانا خازن لګری دي العهد المؤكد باليمين اغه عهد چا په قسم باندې مضبوطي عهد نه مراد اغه لوز دې کوم الله قران کې کړي د نبی صلی الله علیه وسلم سنت کې خاص کر عالم ارواح کې بیان د دې شی انسانانو دین بمانای مثال به تسمه وای نقص معنا ماتول پړې سړې اوس پړې دا خود الله حق تلف کې اوس وی د مخلوق هم تلف کوي هم ظالمان دي ويقطعون او داخل کټکې ما شینا امر الله به ان يرسل شاء الله امر کړي دی په یوځ والی مفسرین ذکر کوي شیدین مراد څه خپل ولی خپل ولی نه بالکل نه پاري د الله حق هم تلف کې او مخلوق هم تلف کې حدیث کې راځي رسول الله فرمایي کله چې انسان وګاړي دا غبرزه کې الله پر اخوال راولي بس خپل ولی دی قائم کی امام ابو داود امام بخاری امام احمد دې ټول حدیث نقل کړي کله حدیث کې دا مرای چې دا پر صورت باندې ولاړی چا چې په دنیا کې قائم کړي دا به تیریږي او شنی قائم کړي لاندې بغورځيږي صحابه ویل یا رسول الله خپل ولی بداینو چې خپل منکر راشي موږ دا کار ورشو نبی صلی الله علیه وسلم یې مړه دا خو بدله ده خپل ولی دا معنی چې سړی تا کنه راځي ته الله درزه لپاره ورشي دا نو ګران عمل دی دویم قول باز علماء دا ذکر کړی دی ما امر الله به ايو سلامانا دا چې الله په کوم شي امر کړی چې دا وکړي ایسر الله مخالفت کوي نه مونږ دریم صفات ويفسدون في الارض الله فساد کې پر عالم او د اسماء کې نو اولئک هم الخاسرون خاص دا خلق امدوی تاوانین دي فساد څه معنا خروج الشيء عن الفائده یو شی پیدا نه وتل خازن لیکلي تعویق الناس عن الكتاب والسنه خلق قران او سنت نه منع کول دین خلق له ناشنا معلومه ول چې مردا سره کوم شی دی پرې دی دا فل ارض ویل عالم دلیل به دې چې انسان کړه ګناو کې د ګناه د وجنا اثر په ټول جهان بیرس دیو جنا ابو هرره سره نقل دي وان الحبار لا يعذب في وقرها من ظلم الظالم ظالم د ظلم د وجنا د ځان پر خپل منځالو کې تراب شوي خراب شوي ګډي وړي اولئک معنا د مخکې صفاتونو والا پوره توانین دي تاوان دا معنی چې انسان عمل کوي هیڅ ثواب ور باندې مرتب نشي امام رازی وغیرہ فرمایي چې انسان عمل کوي د ګټ وخت راشي لیکن د معمولی حرکت د وجنا سرمایم لاړو ګټم لاړو خواریم لاړو برباد شو داخله الله دلدل شو ورسات ک الله عثمان انعامات کوي نعمت الله دې نو وی الله پیدا مې کړی څومره لوی نعمت دی نو وی پیدا مې کړی دی نه ورس مړکم به مو ژوند کې مو به ود الله مخله ودرېږي حساب کتاب لا کیف تکفرون کې دوه قول دي یو دي کې معنا د انکار کیف تکفرون بالله څنګه انکار کوي د الله نه وکنتم امواتا نو حال دا شوي مړو فاحیاکم الله ژوند کړی د هرین وی کنه سره الله شته ده نعوذ بالله من ذلك دویم قول باس علماء دا ذکر کړي تکفرون معنا تشركون دی خلق الله منو لیکن د الله سره ډیر شینو شریکان جوړول چا لا چا منا چا عزا
چا عیسی علیہ السلام چا عزیر علیہ السلام چا مړو چا ژوندې چا ملائک چا کانی بوټي چا حکومتونه منصبونه اموات جمع میت یا میت کله موتا قران کې راځي سو کوئی چې کوم وخت کې مشدد میت داغه جمع راځي اموات میت چې هغه موتا لیکن شیخ عبد السلام صاحب الموسوعه القرآنیه کې دې فرق باندې رد کړی دی موت قران کې ډیرو معناګانو باندې راځي دلته معنا نشه ورسره قران کې الله فرمایي شام مذکور دا معنا ساز کې د معنی وی خو لیکن یو خاص معنی نه یادې دي چانه پیژندل چې بری کې دا غوګونه نه سترګې اډو کې پلی جبا لیکن د دې معنی نه سارا بدن چا ترکیب کې الله ول انکار کوي الله وی فاحیاکم الله تعالی را ژوند کړی پیراول لبس روح بګه واچولش عبد الله بن عباس فرمایي شکل د مور بني رحم کې را بشه تکمیل ش الله ملائک راولېږي د نیک بختی بدبختی رزق تنگ دی فراغ کله مړکی یو چرته مړکی ټوټولي کوي پیراولا بچدان الله متصل دا بچي راوسی ثم يميتكم دين ورسب الله تاسو مړ کوي ثم يحييكم به الله ژوند کې او ثم اليه ترجعون به الله له ورګرځول شي د پاره د حساب کتاب آیت باندې سوال دی مقصد په آیات کې د الله انعامات دي مر خدا څخه نعمت نه لري جواب داري چې اصل کې مقصود بالذات زمونږ استاد ملاقات د الله سره دی زمونږ او د الله په مابین کې د امر یو کله نو پرې بخامه ورتيږي دا نعمت بلال چې کله وفات کیږي رضی الله عنه کجه جاړي وی ولې وستا جدای ده کنه موږ ګړه سبا نبی صلی الله علیه وسلم سره مخامخ کیږو دومره مینه وا دیم قول علماء ذکر کړي فاحیاکم بس دې پر نعمت الله بیان دا ورس نور حاله به ثم ویلی کم انسانان متصل مړ کېږي ډېر انسانان ژوند دي ورسره به مړ شي ځواني کې بوډا توپ کې ثم یحییکم الله به امر ژوند کې قیامت کې چا ویل شي دي چې مراد د حیات نه حیات پر قبر کې دی د قبر د عذاب د اثبات لپاره دا معنا کړي شرط راشه متزله باندې لیکن دا معنا دی مقام کې کمزور ده وجدا چې یو خود دلیل نشه بده باندې چې مراد د حیات نه حیات د قبر دی دویم به درې مرګونه درې ژوند دراله نو به زین لسواله شي دینه معلومه ده چې د قبر عذاب نشته جواب دې آیات کې معلومه نشو نور آیاتونه کې معلومیږي سوره غافر کې د قران نور آیاتونه کې سار او ماقام درې فرعونانو ارواح الله په دې جهنم باندې اړو مراړو شیخ الاسلام ابن تیمیه پیر قبر د عذاب باره کې مستقل دلیل الله جمع کړي عقلي او نقلي مجموع الفتاوا کې اسباب ذکر کړي چې بس معنی شل د قبر عذاب ور کې دي شغولي کول تشمیته ځان نه ساتل کفر کول شرک مونږ نه کول مستکول زنا کول وینا کول بغیر د عملنا صحابه ول کنزل قبرستان کې میتهږي بیزی ټیکسونه مخامخ او پښه شایبونه لګول پیدا مسله ذکر کړی چې انسان د قبر د عذاب نه بچی په سمانه عام جدا مستقل باب به خود لري دلته کې مراد د حیات نه آی دنیا کې زموږ اساس ژوند حدیث کې راځي رسول الله فرمایي انسان چې قبر کې خود لري شي زره زره شي ختم صرف د ملاد تر اخره دي کې وړو کې پاتش چې به د نور بدن کې دا پیوان شي الله به ته جوړي په ځین له سوال راځي چې دې قبرونو کې دا وړو کې نشته جواب ده نبی صلی الله علیه وسلم ویل زموږ په ایمان دي کوم خوشي غلامان یو کوم خبر چې الله رسول کړي بس مونږ به منو بغیر چون شرانه دویم جواب ده اصل کې دا اډو کې لري کذره رسول الله فرمایله کړه زری په اندازه زری علم خلال ده دلیل له بده شدي چې مراد د حیات نه ده ای دنیا ژوند دی هر چې د قبر عذاب دی په نور آیاتونو کې ثابت دي ترجعون مجهوله شغی ویلي
ته خو غني کني غني الله مال براسي بل نعمت هو الذي الله ذات خلق لكم ما في الارض جميعا چې پیدا کړی تاسو نه پر بار هغه چې برېزمه کې دي ټول لكم معنا الانتفاعكم جميعا دا حال یوا تاخذ جميعا ټول عقیده ساتي زین له سوال چې مار لړم د اسمه کې دا خو نعمت نه لري جواب دا چې د آخرت ماران لړمان موږ لا یاد کړو څومره لوی نعمت شو دا دویم جواب دا دی صہیب بن ابراس وغیرہ لیکي د اسمه کې جراثیم دي دا ماران لړمان راکشکی به خپل غدو کې ساتي یو یا دوه کسان ور باندې وچ چلی شو کله هم نشي چلی شي څومره لوی نعمت به آیات باندې سوال لیدنه معلومیږي چې اصل پاشو کې با حد ذکر الله ولکم ما فی الارض جميعا چې سړی کوي نو اب کوي څوک زنا کوي څوک لا کوي څوک بل څوک بل جواب داري چې عبادت دي دې کې انسان توقف کوي ودري کې الله او رسول الله دویم خوراک سکاک جامع اصل بدی کې اباحت ده خو لیکن شرط کې داري چې کله حرام نه یاغه کافر لباس نه دی سره مشابهت نه مال حرام نه دریم فروج دي کې منع ده مگر هغه وخت کې جواز دی چې کوم وخت الله او رسول تعالی امر کړی چې نکاح شرعي محمدي ده بل نعمت ثم استوى بالله قصك الى السماء دي بر اسمان لرنو جوړ کړ سبع سماوات و اسماننا سما او سماوات تقریبا 300 وکرت قران کې راغلي دي د استوا په سله کې شیلاره شمانه قص کله چې اعلی رش برابر والے ثم استوى على العرش بالله په عرش برابر شو کوم دا غره شام مناسب دلته آیات باندې سوال دی زمکه مخکې پیدا شوی کا اسمانونه ظاهر د آیات معلومیږي چې زمکه مخکې د اسمان رستا لیکن د قران ورسره د قران د نور آیاتونه معلومیږي چې اول اسمان دې بیزمکه را اول ارض بعد ذالک دحاها ابن کثیر فرمایي وی اصل کې مال خود سره اختلاف پدې کې معلوم نه دی چې دا مخکې او کا مخکې پیدا پدې کې وسو کې اختلاف وږي صرف یو کسان شي کوي دې کې معلومیږي چې اصل کې الله اسمکه مخکې پیدا کړی الته به څه چل کوي امام قرطبی لیکي وی بعد په معنا د معاد اسمکه الله سره غړولا دریم جواب داري چې اصل کې د اسمکه الله پیدا کړه لکه وګټه ځای کې خودلا به اسمان جوړ کې دی نو ورسره باس اسمکه سره خورا کړه لکه فرش نو مخکې اسمکه پیدا نو ورسره اسمان الارض مفرد ویری سماوات جمع زمکی مودي لیکن انسانان په دې یو زمکه باندې دا ژوند تیری نو ځکه الارض مفرد ویری دویم درې تشریح نبی صلی الله علیه وسلم په خپل احادیثو یې کړی دا یا جنسی معنا مراد ده وس وی چې دا شی نه می پیدا کړ زه خالق هم لیکن د خالق سره می بل صفته مو عالم پوهه دی الله دو صفاتونه د الله طاقت مشته پویم دی وهو بكل شيء عليم د الله تعالی خاص پاره شی معنی پوهه دی چت علم دی کله وی عالم کله وی عالم کله وی يعلم معنا دیتونه بدای ان الله يقينا الله تعالی حیانک یضرب مثلا ما بعوزا چې بیان کې مثال دی او ما شی د فسداغي واما الذين امنوا فساغ انسانان چې ایمان راوړل فيعلمون پویږي انه الحق من ربهم یقینا دا مثال برابر دی د مثال سره درب دوینا واما الذين كفروا انسانان چې ایمان دي فيقولون ويتراس کې ماذا اراد الله بهذا مثلا الله څه اراده کړې پرې مثال باندې یذل الله گمراه کوي به پرې باندې زیات لرا او يهدي به كثيرا نو هدایت کوي په دې ډیرو لرا نه گمراه کوي الله به پرې باندې الا الفاسقين مگر به دین انسانان الذين انسانان دي ينقضون عهد الله شماتي لوزن الله من بعد ميثاق ورسل مضبوط عليه ويقطعون او کټ کوي ما شينا امر الله به ان يصلى الله امر کړي دی په یوځوالي
ويفسدون في الارض او فساد کوي د ازمای کې اولئک هم الخاسرون خاصم داخل الله پورا تاوانین دي كيف تكفرون بالله سن شرك واذا الله سلام وكنتم امواتا وهذا شوي مړ فاحياكم الله تعالی ژوند کړي ثم يميتكم بهم الله مړ کی ثم يحييكم بهم ژوند کی ثم اليه ترجعون به الله اور وګرځولې شه د پاره د حساب کتاب هو الذي الله ذات خلق لكم ما في الارض جميعا چې پیدا کړی تاسو د نه پر پاره هغه چې د اسماء کې د ټول ثم استوى بالله قصد کې الى السماء بر اسمان لرا جوړ کړ سبع سماوات و اسماننا وهو بكل شيء عليم الله تعالی په هر شي باندې ډېر پوهه دی الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت بشری تر نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و اله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم درشم نمبر 1 دی سورة البقرة وإذ قال ربك للملائكة دیزن ورستا الله تعالی مسله بیانې مسله د استخلاف مخکې ویل چې زمکه او اسمانونه پیدا کړل د انسانانو د پیدا لپاره موږ قسمه اسباب او ارش من علم د الله شته دیږي کې اوس بیان د دې کې چې زمکه او اسمانونه پیدا شو نو اوس پر زمکه کې اوسیدونکو به کار دی چې کوشيږي غیر ویل شي آدم علی السلام او دغه بچي مقصد بد الله تعالی په دې وینا کې ملائکه له مشوره نه صرف اوچت شان د آدم علیہ السلام معرفي کول وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ الله شکل ویلې رب ستا قال من الله ویلا دلیل دی چې دا قران د الله کلام دی تقسیم لفظي او نفسي لا غلط ملائک جمع ملک ده مفسرین ذکر کوي چې بده کې معنا طاقت او ارسال الله ملائک طاقت ولم دی والله لريږي لري د الله نه فرمانی نه کوي د جبرئیل علیہ السلام به شپږ سو وزر دي یو وزر مشرق او مغرب ټول لاندې کوي یو اثر کې مرضی موسی علیہ السلام الله نه پوښتنه وکړه چې من معک بالسما الله تعالی سره بر رسول دی الله تعالی جواب وکړي د جواب حاصل لا شه ملائک شمیري څومره تقریبا 12 قومه د یو قوم شمیر به دومره دی لکه دنیا کې د زمکو اسمانونو د زمکو کې د شګو او د خاورو ذرات نور به څومره انی جاعل یقینا ز پیدا کونکم فی الارض په اسمه کې خلیفۃ یو نائب لرا جاعل کې معنا د خالق داري کې شونه ویل چې انی خالق څنګه دي کې معنا وصفي مراد ده فی الارض دې کې اشاره و دې چې د انسان ژوند بکی لاندې زمګه کې سوا د عیسی علی السلام شابره دي آیات باندې سوال د الله په خپل فرمایي چې ما ځان له نائبونو منده انتخاب کړي دا خو به د الله شریک دي جواب مفسرین کوي خلیفہ دا منع لتنفيذ الاحکام خلق معنی به احکام نافذي ابن کثیر لیکي یو قوم رسل بل قوم ناراضي د پاره دي چې احکامات یو بل نقل شي دنیا کې انسان باندې خلیفۃ الله اطلاق کیو کنه یو قول چې نشي کېږي سورې صافات کې عمره شي دویم قول دا کیږي خو لیکن په دینیت باندې شد الله دین به بری خلکو باندې مني خلیفۃ الرسول خلیفۃ الله مقصد د آدم علی السلام عظمت اوس د ملائکه جواب
نو قالو دی ملائکو ویلیا تجعل فيها آیت فدا کوي په دې اسمه کې من يفسر فيها غسو چې فساد بګي پر اسمه کې وایس په قد دماو ته وی بوینه آیات باندې درې خبرې یو ملائکو له خدای غیب او علم نشنه ای څنګه چې دوی بوینه توي مو خلا پیدا نه دویم زمون غیبت وکي دا ناروا چا بدی بیانول دریم د خپل ځان تزکیه وکړه چې موږ دا رقم ته یو دا اول خبري جواب دار دی چې ملائکو انسانان په پیریانو باندې قیاس کړ انسانانو نمخ کې په دې اسمه کمانه پیریانو یې فسادونه وکړنو دی ویل کې دي چې دې موکي دویم د خلیفہ ټکی نه استدلال وکړ خلیفہ امانت درېمګړې کله راځي چې کله دوه کسان خپل مابین کې باس جنجال وکړي دریم قول علماء ذکر کړی دی چې الله دوی له اطلاع ورکړي و څلورم د انسان د مادي نه معلومه کړ چې دا د خاور نه پیدا لري نه پدې کې د ظلمانیت ماده ده تورتم والی فساد معنا ګناه وینه ته اول اختلافات جنجال دیم دی خو خلکو غیبتو کې جوابدار شي دي کې مقصد سپکواله نه دی غیبت هغه وخت کې چې مقصد سپکواله د ځان تزکیه کوي دا خو ناروا ده قران کې الله فرمایي فلا تزکوا انفسکم د خپل ځان تزکیه مکو چې تعلیم والای د دې شوشت انسان دي تویل شي حقیقت د حال ونحن منشئ نسبح تسبيح بیانو بحمدک سره د حمدون استا او لوی بیانو لك تعالی تسبیح دا معنا چې نه پېښې د الله نه هغه صفات چې داغه د اولوهیت سره منافري الله د هر قسم نقصان نه پاک دی حمد دا معنا د کمال صفاتونه غل دي دا چې راجمه کې نقدس معنا نعظم نو قال الله جواب کې ویلي ان يعلم يقينا زپويګم ما لا تعلمون فاسمانه تاسو نه پويګئ مال دا مسله معلومه ده ترتیب دي کې آیات دلیل له پدې چې د غیب او علم یوازې الله لري نه پیریو نه بل چانو نه بل اني اعلم ما لا تعلمون ورسات کې الله اوس بل نعمت ذکر کوي انسانانو باندې دې حاصل بدی چې اے انسانانو د الله شکر وباسه وجدا ساسو پلار الله امتحان کې اوچت کړي سمره لوی اکرام سره پلار اکرام به نيستا اکرام دی وعلم ادم الله تعالی خود لو کړه ادم علی السلام لا الاسماء كلها نمنټول علم يعلم تعلیم لیکن د الله تعلیم جداره په نسبت سره ملائکه له څوک دا په وحی باندې څوک زړه کې ورته خبره واچوله ظاهر دا معنی چې الله ملائکه لري ګلیو ادم کې معنا دغه نمرنګی ده د زمکه د نچو نه لا پیدا دي حدیث کې راځي چې بچو کې اثرات هم دي سو یو طبيعت والا سو بل سو یو رنگ والا سو بل دیرش کې زه دوه غدواله وګځي شور نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي قیامت کې نشته اولاد به واړ کی شیخ الاسلام ابن قیم بیرکری په حاد الارواح کې د عبد الله ابن عباس نقل کړي په ای دنیا کې بری دي جنتین او ختم په دې اندازه باندې د انسانانو پلار آدم علی السلام د شیطانانو پلار ابلیس د پیریانو پلار ابو الجان الاسماء كلها ټول نمونه كله عرفي کوم نمونه سو د آدم علی السلام د بچو لیکن مفسرین ذکر کوي چې مراد د دین هغه نمونه دي چې کوم د خلافت سره ضروری دي هر نوم کې دا څه کارو ثم عرضهم بأن الله تعالی پیش کړه علی الملائکه دې ملائکه لران فقال وی بیان بونی اطلاع کمالا باسماء هؤلاء فنمونه دې شانو باندې ان کنتم صادقین کوي حق لرشدن کې تسونی ویل عرضهم ویلی آیات دلیل په دې چې دې ویل شي تغلیب دي انسانانو تغلیب الله ورکه په دې نورو عقل د وجه دلته صدق په معنا د حق دې به دا مقصد نه چې اطلاع ورنکړو دروغ جن شو بلې خو ګناه نه کوي دروغ ګناه ده
و زملائکو جواب امام شافعی مولانا نقل د آیات په تشریح کې چې مسله باندې نه پويږي وای نه پويګم چې مو هي شي مولا ان باشد کې چپ نه باشد ملائکه له وسمو علم نشته دا بخپل علم دی چې مسله باندې پويږي نه چې رزنه پويګم نو قالو ملائکه ویلې سبحانك پاکی د تعالی را مو خطا باندې اعتراض نه دی کړی الله دا مخه کوم خبره مو چوکړه لا علم لنا نشتا علم مونږ لرا الا ما علمتنا مگر هغه علم چې مونږ لرا کړی دی کوم علم چې درا کړی نو بس مونږ سره دی نور نشتا بعض خلک وایي چې الا ما علمتنا علم په ټول شی نو باندې ملائکه سره ټول شی علم عطوی دا معنا کمزوري ده انك انت العليم الحكيم يقينا تعال ډیر په یو حکمتونو والای علم لنی شي زګه ته پوي باز علم درا کړي وجدا چې ته حکیم دی کې مستا حکمت دی حکیم داغه بکار سو اعتراض نشي کولی فواقب د امور باندې خبردار وړو خبرو باندې پویا اوس د آدم علی السلام وجدواله قال يا ادم نبي الله تعالى يا ادم انبئهم اطلاع ورکدو لرا باسمائهم فنمنو دي شانو دي خلقو آدم علیہ السلام له خودری دی وایي نه دی خودری دا اوس امتحان دی نه جواب دا چې ورته ضرورت نشته خلافت مسله آدم علیہ السلام پر الله موقوف کړي و فلما هر کله چې خبرداري ورکې دوی لرا به اسماءهم فنمنو دي شانو دي خلقو نو قال الله ویری علم اقول لكم ما تاسنو ویری اني اعلم غیب السماوات والارض یقینا ز پویګم په پټو شینو د اسمانونو د زمکي تاسو په نه پويږئ غیب معنا د سترګو پټي نو پټ شي څنګه کار کوي جواب دا موږ نه پټ دی سما او سماوات لفظ تقریبا قران کې 300 کرت الله ذکر کړي په معنا د چت اوریز او اسمان جمع ویل الارض جنسي معنا مراد د لک او ډیر ټول بکراله یہ چونکه انسانان په دې وسمه کمانه وشي ګنو ځکه ویل الارش یا د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث دی تشریح ده قران مجمل دی رسول الله تشریح کړي یو لازمه کجره چان لاندې کړنو وو طبقه بل الله راواله استغاړه کې به دروازه چې وسره کاګه واعلم ز پویګم ما پاس سمانه تبدون جتا سو کار کوي او ما کنتم تکتمون چې کم پټوي همیش تکتمون سمانا پټوي مفسری معنا کوي چې د دې مخکې جملې تکمیل د پاره دار راوړه کارو په ټولو باندې پوهیم یو دوی د شویلو چې زمونږ نه الله چرته اوچت مخلوق بل پیدا نه کی چا د شمانه کړي چې آدم علی السلام سره د ژوند کې کینه ولر اورانه کړه نه دا غلط تفسیر دی ملائک هیڅ چیرته انسانانو سره اورانه نه کوي به مؤمنانو سره ان بیا سره دا به ځان له اختلافي مسله ده چې ملائک به تر دیو کې انسانان موږ انسانانو کې خاص انسانان شته لکه انبیا او عام موږ تاسو ملائک هم نشي خاص او عام نو خاص انسانان لکه نبی صلی الله علیه وسلم او دغه ملګری دا په خاص ملائکه به تر دي او په عام به خاص ملائکه لکه جبرئیل دی هغه به په ټول انسانانو به تر دي زمونږ به عام انسانان دا په عام ملائکه باندې بهتر دي د ترتیب دی ورسره کې بیان د بل نعمت اے انسانانو بندگی د الله کوي وجدا چې الله ستاسو پلار آدم علی السلام له ملائکه په سجده کړو څومره لوی احترام سره پلار می څومره قدر الله وی کړی دشمنو پیژنې ابلیس مونږ بالعکس کاروږي کم الله چې زمونږ د پلار سره احسان کړو مونږ پرې خو دو کم دشمن چې زمونږ د پلار بیزتی کړو ابلیس داغه سره می سره دوستانه ټینګه کړه دی لوي شي دنه اهتمام والا انسان دوسو دشمن نه پیژني وایس قلنا للملائکه شکل مونږ ویلې ملائکه لرا اسجدوا لآدم سجده وکي آدم علی السلام لا سجده معنا تندې پسمه کې خودل انحناء معنا سر کته کول
دا د الله نه سوا بل چاله جایز نه دي. صحابه ویل یا رسول الله مونږ شکل دیو بل سره مخامخ کی ګناه انحنا کو د سلم شي په وخت کې نبی ویل نه بکوي دا. به دلته کې آدم علی السلام له سجده کوم سجده و د عبادت دا نه ده. د عبادت سجده د الله نه سوا بل چاله ناروا دي. ته ویل شي سجده اکرام تعظیم سو کوئی نفس انحنا وسره کته کی اوس کې دې شي ګونی شي کې دي. ابن کثیر او د قشان شربینی لیکي فلما جاء الاسلام بتر ذلك بالسلام اسلام چراغدار چې ختم کړو سجدي مجلي اوس نشته نه انحنا. سو کوئی له ادم کې د علام په معنا د اله ده الله له سجده کوي خو لیکن ادم په قبله وګرځي دا اوس کمال نه دی. دغه د ادم سره اکرام دی په وخت کې سجده اکرام دا جایز و زمون په وخت کې اوس نشته. نبی صلی الله علیه وسلم ته منع کړی ده دي کې بلا سونه مشي کول او د سر بدن مشي کول کې مشي کول. نبی صلی الله علیه وسلم دا غسر عائشه رضی الله عنها خپل کړو مشي کړو. نبی صلی الله علیه وسلم د جعفر صاحب سر تندې مشي کړو. د عثمان ابن مسعود تندې مشي کړو. ډېر زیرورو ابو بکر د نبی صلی الله علیه وسلم تندې مشي کړو. عبد الله بن عمر د نبی صلی الله علیه وسلم لاسونه مچ کړي وو. ابو عبیده بن جراح د عمر بن الخطاب لاسونه مچ کړي چې کله لاړو شام لا. او سید رضی الله عنه چې هغه د نبی صلی الله علیه وسلم تشه مچ کړي وو. څه خلک د نبی صلی الله علیه وسلم کې مچ کړي نو آیا مچ کول د پوښتنه وکنه یو قول دا چې دا عمل دی يهودو. دویم بدی کې انحنار راځي سرکه د کول دا ناروا. دریم دا روایت په سند کې او زنانه د ام ابان اهل علم په کلام کړي چې دا ناروا مجهوله ده. لاس مشي کول به جایز خودري شرطونه باندې یو دا چې سرخه تکول بنئ همیشه عادت بنئ او مصابحه بنشي ترکیږي. ځکه حدیث کې راځي چې کله مسلمان د مسلمان سره لاس یوځي کی لا پرې کېنی ان شاء الله دې دواړه ګناهونه معاف کړي. څومره لوی مسله ده. الا ابلیس الله مگر شیطانونو کړه دغه معنا د نو امید دی د الله د رحمت نه امید. ابلیس خو جنس د ملائکه نه نه څنګه دا به غیر شي. امر خو الله ملائکه را کړی. سورہ اعراف کې الله فرمایي چې ما دل امر کړی اس امرتک. فهم وجدادا چې کله مشر باندې امر وشو کشر باندې امر خامخا شوی دی چې ملائکه الله امر کې د ابلیس پلانم بغیر راغی. دا څنګه ملائکه ډالای کېږي. مفسرین ذکر کوي چې مخکې پیریان و دی سره د ملائکه جګړه رااله. ابلیس هم یو نیک سړی وای وخت کې دم اسره ملائکه په جماعت کې ودرېدو خو چې کله د آدم علی السلام د سجدي امتحان راغی نو یې انکار وکړ. کله سړی اخر وخت کې خراب شي. دویم دا ملائکه سره اسیرو آیات دلیل په دې معنی چې ګور ملائکه په غیب باندې پويږي نه. ملائکه دې د پریمنس کې منافق شي ګوي معلومات ورته نشته نو د غیب علم واجه الله لده. ابا انکار وکړو. دا اصل کې جواب د سوال لیکي چې بل ځای کې وکړي نه انکار وکړو. مجتهد دی نو مجتهد کله خطا شو واستكبر الله یلی وکړه. تکبر دومره خطرناک شی دی. دیو جن امام قرطبی رحمه الله فرمایي چې اولنې حسد اسمانونو کې آدم علی السلام سره ابلیس کړي لا نه قابل حابل سره. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې کوم انسان پر ځړ کې د ذری په اندازه تکبري د شي سړی به بالکل جنت ته داخل نشي. ابو بکر ویل یا رسول الله کی جامع غسل به تکبر او صفا سپلې وغیرہ هغه ویل نه. تکبر دا معنا د قران او سنت مقابله او خلق سپک غنل مړه داله به کیسو د الله او د الله د نبی مقابله. نور چې کوم نعمت الله درکړي دی یا اثر دې پتا باندې ښکار شي. يهود بزان نه غریب معرفي کی بيد بدمعش مخله ويتكبرون بغیر الحق. اې دې آیات په تشریح ابن کثیر د لیکلي چې متکبر شربینی لیکلي د متکبر انسان مخله ودرېدل د مستقل صدقه او عبادت دی. د بدمعش مخنی ول
وکانه من الکافرین و دار بخار کافرانو د الله په علم کې یکانه معنا د سوار ای سفر وخت کې لاړو کافر شو ورسا کې بل نعمت اے انسانانو د الله حمدونه آیات کوي د الله بندگی وجدا جستا پلار پیدا کې یو ملائکه ورته سجده کړ دعا جنت کې و سوال درې بیبي ورته پیدا کړ سلو فراخ نعمتونه ورکړ پینځو ابلیس یې ستاره بار کې نو د الله دوستی په کاړو د ابلیس دشمنی وقلنا ولمن يا ادم اسكن يا ادم عليه السلام وشيغان ته وزوج کو سادانا وي الجنه پر جنت کې اوس کونن ته وزوج زوجي امرئ ما بین کې فرق دی امرأه نفس سړي په نکاح کې او عقیده کې جدای زوجه به دې لري چې انسان سره عقیده کې مشرکی او نکاح کې آیات باندې سوال لې د ابراهيم عليه السلام بیبي سارا هغه خو عقیده کې برابر ونه الته څنګه ویری امرأه شیخ عبد السلام شبری کری به خپل تفسیر کې څنګه الته مسله د ولادت وا ولادت سره لفظ امرئ زیات مناسب دی په نسبت سره زوجي لا ذکر زوج اطلاق کله کله په نر باندې کیږي ځکه هلته امرأه د آدم علی السلام چې وختین الله پیدا کړی رسول الله فرمایي نی غیر ماتی یو کګه پرې دی ورانی بس ابو موسی اشعری دی ویلي ام صاحب د سره په اهل باندې رپورټ نیولي حدیث کې دا مرাজি خدمت وکاو که یو ورځ باندې اخوا خدمت ونی شنو وای ایسنا شکرې کوي رسول الله فرمایي اکثر اهل درې اور والا شری هغه زنانه دي دوه دین چې خاون نشکری کوي الجنه الله جنت به دې کا چا تړلو چاند تړلې به کې سوري دا علم الله لري کوم په علم لرو زیاتیږي نو کوین لرو کمیږي نو جبرئیل علیه الصلاه والسلام چاوي جنت نه مراد عام باغ دی نه هغه جنت ته چې دا کوم د لپاره موږ تاسو تیارې کوو جنت معنا د کجورو باغ د انګورانو باغ فردوس زمانه د کجورو وکلا خوراک یې من هذا میونه د جنت نار غدن فراغه سوشتما چرته چې تاسو دواړو خوخی رغدن دا منه مشکل نشته رغدن منه قطکیږي نه مانع نشته به اوس کنه مفرد ویل کلا تسنیه آیات دلیل بده خزبر خاون تابع بزیرو شه دوږي چرته چې خاون نوشي ګالته بخزه موسیقي زینش کولل ته نه وشيګم خوراک بیدار چې خپل تبید دی زنانه ځان له نارینه ځان لا او یو قانون یاد ساتي ولا تقربوا هذه الشجره والنبي کې دیونه لرا فتكونا كن شيبا من الظالمين دا انسان نشه مقصد له ونه رسیږي نامراد تقربا نږدې کېږي ما وجدار حدیث کې راځي رسول الله فرمایي د شین فصل خوا کې چې انسان ګډ وزي سره نو خامخا لاندې کیږي قرانه درنه کیږي به بوټي نه کوم بوټي مراد دي البحر المحيط کې ابو حیان تقریبا 9 اقوال دي کې ذکر کړي بس علم الله له ابن کثیر لیکي د دې تعین الله کړه نبی صلی الله علیه وسلم کړه نو اسی مخ مولیانو په رواني کوم نشپلانیا مولا وې دا خپونه دا وابل وې دا ونه ده الله رسول چې کوم شي ته شي کړي نو بس پر خوري پکار دي ظلم کې معنا تیری د خپل حد نه واوړی ورسات کوز د ابلیس عناد فازلهما الله يخي ولد دوړل شیطان عن هذا د جنتنا فاخرجهما نور اويس مما اغمزون كان فيه چې دا دوړه پکې و زلت دامانه سپینې جامې کړي په لار رواني یو دم دې سبقه او خوږي پټو کې را پریوش غیر اختیاري دلې څنګه زلت ورکه یو قول علماء دا ذکر کړي جنت کې هغه مو شیدو خو لیکن پنه د وقار نه چې کله وتون وی ویل آدم علی السلام لا کدا بوټه مو خړا همیشه په پاتش لار کې تخریب وکي دویم قول دا د جنت د دروازې لاره اوسو دل تراشه داونه کې دیو خړا همیشه په پاتش قسم مو کې سوره اعراف کې وی دریم قول دا چې ابلیس الله دومره طاقت ورکړي چې ناس دلته بر اسمان نه کې مشړې ګډوډ کی بس د امتحان دی دا سوالم دی
چې دومره قوي دشمن الله مونږ باندې ولې مسلط کړي. مفسرین جواب کوي د جواب حاصل داري یو خو الله مونږ په امتحان کې شوې دا سړی ټینګي یو کنه ټینګي. دویم چې کله مونږ ابلیس دوکه کې الله له پرې دوګو دي من الله خوشالي پرېد باندې ان شاء الله استغفر بیا رااله مانه خو جرم وشو. دریم چې انسان شریع اسکار استعمال کړي دي ابلیس د بچ کې دوله اسباب عن هذه جنتنا يا حازم راجي کدی ونه لا د وجه دی ونه لا الله راوي سو لیکن دې سبب شاویر د مار په شکل باندې ورغلی وي سبب د ختم شو د اصل يهودو خبرې دي. وقل نحمته ویل من کته شی باج شاس د باز نور لرا عدو دشمنان دي. خود وکسان څنګه ویل احبتو فسرین ذکر کوي چې تسنیه باندې اطلاق د جمع کې دي شي ادم او نیاوا حوا رضی الله تعالی عنها. دریم ابلیس هم بکیره. دریم قول علماء ذکر کړي چې ادم علی السلام حوا او دغه اولاد موږ تاسو ټول الله ویل زئی. ابن قیم لیکلی چې بیر جنت نه د ادم علی السلام راکته شو دنیا لا درې زره حکمتونه دي. یو د الله د علم خبره وا. دویم دی کې اشاره و دی جنت کې مرتبه په عمل راځي د عمل زی دنیا دی. دریم الله امتحان لاندې خلق شو امتحان دلته دی. بل د انسان ماده شوار خاور نه پیدا ودا برازي نورم ډیری وجې دي. اعدای ونه ویل د وجه د بعضو لفظ نه ځکه مفرد دا مفرد واستسلی ورته ویل خپکه کما بیرته برازي خوشاله کی. ولکم فی الارض او شستاز په دې ځمای کې مستقر زیاد آرام او متاع او مزی لا حين تر وخت پوری بیرته بدر اولم مستقر دا معنی وخت به بیا برازي علم الله له سمره وخت ورسا کې بل نعمت آدم علیہ السلام باندې الله توبه راوستا توبه می قبول کړه سمره لوی نعمت دی. فتلقى پس دکړه آدم علیہ السلام من ربی د خپل ربنا کلمات س کلمې تلقى منا خستل وای خستی هواي ولی ذکر نکړه. بس آدم علیہ السلام د ذکر سره دی ذکر امراغه خاون چراغ نو زنانم راشي من ربه آیات دلیل به دې دا کلمې دلته په دماغ کې الله چولوي کمی کلمې د عبارت کې به اختلاف دی. شیربینی لیکلی دی چې کله آدم علی السلام دا مسله دانو خړنو منډه کړه الله ورته ویل آدم زمانه تک تکې وینا حیا منک الله حیا راشي به ودره دوی ویل الله نشم پیدا کړم جنت کې وسولم بیبي ریماله پیدا کړه به مان داسا او شو کزستانه بخنو غواړم ایا ما معاف کی الله ویل او چانور کلمې ویلې دي. لیکن سیدا معنی چې قران بعضی د بعضی تفسیر کې سورہ اعراف کې الله ویلي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا دا کلمې دي چې ویل ډېر وژړل بر عرش شوکات نو پایری کړي لا اله الا الله محمد رسول الله د الله له وسیله کې پیش کړي. اهل علم فرمایي چې دا روایت سندن کمزور دی. عبدالرحمن ابن زید ابن اسلم بکیری علماء پایمانه کلام کړي دي دلته مراد د کلمات نه قران کلمات وو. فتاب علیه نو الله رحمت راته کې آدم علی السلام باندې انه هو التواب الرحیم یقینا الله توبه قبل یو به حد مهربان دی. اسباب د توبې الله برابرې بار بار حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ک انسان د ورځې اوې کړه د ګناو کې الله نه بخنو غوړل الله معاف کوي دومره مهربان. کله چې روح مړ نه راغلی انور د مغرب نه راغتلی ورسره کې ترغیب دی قران لا چې د دوی سره مال واده کړو چې کړه قران راغی منی به یو بل دا توثیق ول اخر کې نبی صلی الله علیه وسلم الله راولې قل نحبتون ویل منکت شیمنا د دین جميعا طولا فاما ياتينكم كراغه اشر من نزمار خوانه هدایت فمن تبع هدايا شاشه هدایت تابعداري وکړه زماره هدایت دن من تنوین تعظیم لپاره د هدایت د قران خدای اضافت الله ځان لکړي الله لوی دنه هدایت هم لوی دی قران هم لوی دی. حدیث کې ذکر راځي
رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم د الله د کلام بهترواله په دې نورو کلامونو د شیدل ک الله چې په مخلوق بهتر دی حدیث کې راځي رسول الله فرمایي تاسو دې حدیث وګورئ به سړی څومره خوشاله شي کله چې د الله د کورون نه په کور کې خلک قران لکینی د قران مجلس لا دي خلکو سره څلور معاملې الله کوي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یو په دې باندې سکینه او دلاربي څومره اطمینان الحمدلله دویم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي په دې خلکو د الله رحمت دریم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا یو ملګری الله نه ملائکه جماعت کې دی بار بار سپینګری دې کې کشر دې کې مشر څلورم رسول الله فرمایي چې کله دا مجلس اخر لرشيږي نو الله اعلان وکي اے ملائکه گواشه په دې معنی چې دې ټول انسانانو لما ګناهونه معاف کړه څومره اوچت منقبت دی دا هدایت ته کنه اوچته ملائک بو چې الله دې کې انسان د چا سره کار او قران نه ناسو سو هغه دار شي خیر مجلس ته هم ته بینوانه شي دا د الله احد دی مخلصین کې او فائدہ علماء دام ذکر کړی چې کله انسان قران لیکي دا بد الله فضل بزام باندې غني څومره خلک دي ښار کې چې الله دې ځان سره اړي مفسرین دا بیانوي چې کله دیو چا تعارف ملګرو لکه بار بار چې دا پلانې دی هغه به چې دا خطا کیږي نه به ورته وی کنه ګوره دا پلانې دوست دی شکر بری باندې استل بکار دی چې هر وخت کې هر ورځ او هر شپه هر مجلس کې الله زموږ سره تعارف ملائکه لکه دا ملائکه په مسره سم راشنی ای سره زموږ سره د आवाज سم راشنی چې کله انسان مرشي به دې عمل معلومات کیږي په ایام الخالیه الله دې خلکو اسی خالی تیر کړي تاسو عمل باندې دا ډکه کړي ولا خوف عليهم الله يرمني بديماني ولا هم نبدا خلق الله يحزنون غم کوي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجانب مقابل لا يرى والذین آغا انسانان کفروا چې کفر کړي دي وکذبوا بیااتنا تکذیب کړي زموږ د آیاتونو سمنا قران نه مني کذبوا بیااتنا دا معنا معجزات د نبی نه مني کذبوا بیااتنا معنا عقلی دلایل نه مني د الله د توحید اولئک اصحاب النار داخل دور ولادهم فی خالدون نو بدور کې همیشه همیش باندې الله یې پراتی همیش حدیث کې راځي رسول الله فرمایي مرګ بل راوړي د ګډ په شکل هیڅ سمانس کې به حلال کی ذبح جنته نبی نور همیشه وشيږي خپکهګم نه دوی له وې تاسو نه خپایم خوشالهګم نه دي جن اوس نور خاص خطابات بني اسرائیل الله مقصد به کې منګیو حاصل بده شي بني اسرائیل له الله ډېر رحمت ورکړه ناشکریو کار څه ته واغست تاسو نه معلوم کنز العمال دریم جل کې راغلي دي عمر رضی الله عنه فرمایي چې اصل کې ګورم مقصد یو ټیک دا یو وخت کې سبب دا يهود و دا کار وکړي دا معاملې موکړه سره الله دا موکړه مونږ الله وایي چې انسانانو کتا سو غلط حرکتونه شروع کړه کار بسره وشي لکه څنګه چې د يهود سره شوي دي پوره یې راځه پکې مولا یا بني اسرائیل اولاد یعقوب علیہ السلام دغه اسم کې او اسرائیل کې معنا ده عبد الله دشي ورونه ویلیا بني عبد الله بني يعقوب یو خمانه وسپی کې اکرامي دا سړی په یوځای کې داغه په احترام او اشاره پلانې شپ تاسو دلته کې نه دوی موجوده ده اسرائیل کې معنا ده عبد الله کې معنا ده الله توحید ده دلته الله خپل توحید منګلا تشریح کوي اوس کو یاد کړئ ذکر قران کې دوی شمناګانو باندې راشي درې خبرې په کې ضروری دي عقیده توحید د نبی صلی الله علیه وسلم تابعداري خاص کر اخلاص رسول الله فرمایي چې کوم سره الله یاد دی دا چې لکه ژوند دی چې نه یاد یې مړ ابن قیم فرمایي مراد د مرګ او ژوند د زړه دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي هیڅ وخت دی پتا باندې تیر نشي مگر دا ستا شبې د الله په ذکر باندې آباد دی
معاذ بن جبل فرمایي هیڅ یو شی نشته چې سړی د الله ر عذاب نه په بچکیږي په نسبت سره ذکر الله دې ډېری فېری ابن قیم شبری باندې مستقل کتاب لیکلی صاحب د نظرۃ النعیم آیاتنا احادیث آثار او فائدې ذکر کړی دي ذکر او ذکر دا ټول یو معنا شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي بهترین ذکر پر ذکرونه کې قران دی دیو جن رسول الله فرمایي کله یو سړی قران لناست الله تعالی فرمایلی دی بل طرف باندې یو بل مسلمان دغه نور دنه کې اعمال کوي دعاګانې غواړي خیراتونه کوي بل پاغي ټول کې د قران والا برخه را څومره اوچت منقبت دی موږ له دعا طریقه هم ناراضي لیکن الله قبلې نعمت الله اسما نعمت اضافت وکي ځان لا تشریفا التي انعمت عليكم چې کوم نعمت ما کړې پتا سو باندې انعمت الله ایمان نعمت کړې خو شکر مالو باسي علیکم لفظ کی اشاره ده لا احسان ثابت اول وفا کوي بعهد اسما په لوزونو باندې وعده باندې زبم وفاکم بعهدکم ساس لوزونو باندې څه مطلب قران او سنت ومنه عمل کرا ول الله جنت بدر کمتا څومره لوزونه مو چې سره کړی دي دین کی و ایا فرحبون او خاص زمانه یې راوکه معنا ان کنتم راهبین شیان کې د چانه یریږي نه الله ایمان او یریږي رهبانیت کې معنا دا یری و حدیث کې راځي لا رحمانیت فی الاسلام زمون په دین کې ودانی چې انسان به کونج کې نشي مجلس ته برسي میدان لا ورسه کنور آداب وامنوا ایمان راوړی بما فاسمان انزلت شما نازل کړي ره مصدقا لما معكم تذکرون کړي دا غدین چې تاسو سره دي معنا مراد قران او سنت ځکه ما عام دي مصدقا تصدیق کوي څه مطلب قران موږ لدا وایي چې انسانانو د مخکې کتابونو باندې ایمان راوړي به ځوی لګري اجمالی دویم په مخکې کتابونو کې بیان ده دیو اخر زمانه کې به یو نبی راځي نبی محمد صلی الله علیه وسلم کتاب ای قران راغی کنه دا څوک چې شابه راګي چې ور کې وراشنه به تصدیق ده دریم قول علماء دا ذکر کړي د نور کتابونو مقصد او مضمون هم دا وي انسانانو د یو الله بندگی قران موږ له دا وي دیو جن مولا قاری لیکلي چې موضوع قران توحید شرع عقیده تحوی کې لیکلي شیخ الاسلام ابن قیم لیکي مدارج السالکین کې ما من آیت فی القرآن الا وهي تتضمن التوحید ایچ آیات قران کې نشته مگر ایک بار بار توحید الله تشریح کړي بار بار لمان الدین او کتاب مراد دی بل ادب ولا تكون الله يمکه اول کافرنا اول کافر به په دې باندې ولدين هم مخکې ډېر کافرانو جواب دا من اهل کتابو کې خاول کافر شي مکیږي اخر کې به شي نه دا مقصد نه لري اول کې مکیږي اخر کې شي دا مقصد دا دی چې کله چا قران بیان ونه غوړته کې دا کثرت کتاب او الله رد کو کنه رد کتاب نه وای معنی دا شنه چا بیان کړي نه او تیر دي نه مانم دا حدیث نه مانم د څه الله یې مکوي بیری مقام کې تكون جمع او کافر مفرد دی اول فوج کافر فوج کې معنا د جمع ولا تشروا الله یما خلای پایتون سما باندې ثمنن قلیلا پیسې لګي بدله کې مال تستبدلوا به داخله په سمن دلته ایتونه باندې داخله دومره به همت انسانان دي الله وی دین ورکه دنیا واخسته امام رازی شه فرمایي پټول انسانانو کې به همت انسانان هغه دي شهید دین ورکی بل چاله دنیا په راټوله کی رسول الله فرمایي چې کله انسان علم د قران او سنت کې مقصد پرې کې دی چې د خلکو نه مال لازمه کی مال او د دین باندې تفسیر باندې د شي انسان به د جنت دویم بالکل د سره ونه ګوري کله حدیث کې راځي چې من قرأ القرآن چا چې قران ولستو دې تاکل به چې پای باندې خوراک کوي د قیامت پر ورځ باندې پدې مخ به بوټي غوکم نه اشه وډی کې به طریقه به سره طریقه دا نه چې داخله بوزا
پاره اور باندې تقسیم کوه هغه به لګي او اخر کې ډوډۍ خو راځي انس بن مالک فرمایي د نبی صلی الله علیه وسلم په وخت کې کله چا به کور جوړ کې دکان وغیرہ نو هغه براغه 2 رکعات منځ به وکړي چې له خوراک به وبې خړو کې نتلو دا که طریقه ده یو نیک سره راول 2 رکعات منځ دی وکړي به آیات را معنا به کتمانه آیت اسماء آیت نو پټوي مې بدلوي به تحریف آیات خانو لک پیسې ماخلې زیاته اخستې شي جوابدار هیڅ دنیا ما په هر قرآن مقابل کې شي نه ده ټول دنیا به سي اخر قلیل معنا حرام دي قلیل معنا فانی دي قلیل معنا لګي دي و ايايا او خاص معنا الله فتقون ويرګي مخکې متقوا بارک ویلو د الله رایره د يهود بارک ویل فرحبون زمون بارک ویل فتقون ځکه زمون دین کې رهبانيت نشته کون شي کې نو تسبیح اړه بس ولا بزرگ سره چا سره تعلق نه لرم نه دین د اسلام د میدان دین دی دا وی میدان راو دانګه څه د خلکو نو اور څه خلکو له پیش کا دوای ځکه مکینه زبل عادت يهودو کې عادت دا چې کله بدوی عوام را نو هیڅ مسله به پټه کړه کله به نیم چې مولانه له پای باندې به هیڅ غډه وډه کړه ګوره به حدیث کې دار اغلی پلاني کې دار اغلی ودی کې دار اغلی روایت کې اغه راغلی الله دا تاسو کوي مولین ګډوډوي عوام چې په باندې مسله پټوي صفه تشریح کوي وي قران او سنت به بیانوي به خلکو یې شرم منګه سو منو دي مولا خبرو منو کداي مولا لري ودام دي معاذ لکی اغه نقل له وان على الحق لنورا فدي حق من الله رڼا یخود لید فطری دین چې پای باندې معصوم پويږي بار خلاصه کوي او چې کوم شی دین نیا معلومات دي ولا تلبسوا الحق بالباطل مگر وړوي دا حق د باطل سره اسلام د کفر سره يهوديت سره قران د نور کتابونو سره وتكتموا الحق لا يمپټوي حق عوام وانتم تعلمون تاسو پوهیږئ چې حق او باطل باطل لې ته خو پوهیږئ الله وایي یا وانتم تعلمون الله تاسو اهل علم مولا څنګه دا کار کوي ورسره کې ترغیب کې عملون الله دایت حاصل بده چې دا مکوي دا مکوي نو هغه اخر وکړه الله دې درې کار وکړي واقيموا الصلاه فمندر مانځ کوي واتو زکات او زکات ور کوي ورکعوا مع الراکعين رکوع کوي د رکوع کوونکو سره اقيموا الصلاه سمانه وختي کوي اقيموا الصلاه معنا میشه کوي معنا باندې ځم پوي خشوع کم ځای کې چې نبی مونږ کړي په کوم طریقه په طریقې وکړي واتو زکات معنا زکات ورکړي نصاب مالی یا واتو زکات معنا د قران او سنت نه اخلاق زکات چې ستا خراب اخلاق ختم کې او ښه اخلاق در نصیب کی صفا اخلاق تذکر نفس رکوع کوي مع راکعين رکوع کوونکو سره دي تویل شي اهتمام په دې طریقه باندې چې انسان دی غلاړي معلومات نه کیږي چې دا اوس مونږ کې غیر مونږ کې خوشي کله د رکوع کړه او هو دا خو له مونږ کوي کله کله به رکوع پاتې کیږي لکه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم یو مجاهد یو کافر وشولې ګو کله چې دا غسر مخامخ شنو کو رکوع سجده کوي مونږ کوي نو هغه پیش نه به وشي مسترقیم پر خو سجده پر خو پر مونږ جاری وساتو صاحب د مغنی منهاج القاصدین دې ټول دا خبر ذکر کړی دا چې انتهایی حالات د رکوع د سجدي ان شاء الله څومره عجیب حال تندې مثال علامات کې تندې مثال کې خو آیات دلیل په دې باندې معرا کې ان چې جمع ضروری ده خامخا به انسان په جماعت کې برخه اخلي بغیر د ضرورت نه لري پری لا صلاه لجار المسجد الا في المسجد د چا کور شي جمعه سره مونږ نه کېږي مگر جمعات کې اوس قرار پراتی نو وخت پورې ځان له دیندار موي ورو صاحب کې بلدت زجر په دې باندې چې خلکو له امر کوي پنه کوي باندې خپل نه کوي الله دا څنګه چلې خپل عمل کې نه راول نور لوي يهود نه بچا پښتنه وکړه د نبی صلی الله علیه وسلم بارک اجلاس څنګه سره دی قسم الله چې الله حق نبی دی وي منی ولنه وي مړه مشریم بیا ختمي مشري غمولي و
اتامرون الناس بالبر تاسو امر کوي خلق له پنه کوي وتنسون انفسكم وزنون مدياد استريري وانتم تتلون الكتاب وتاسلون الكتاب افلا تعقلون دم راخل نکارنا علي لا تاسو عقل من دي بل چا شون برابر کړي د اخرت او خپل عمل پینې کوي عبد الله بن مسعود بویلی ویلی ګنا په ګناونه کې دا چې ته چاله امر وکړي د نه کوي هغه تعالی مړ خپل ځان برابر کړ مونږ له سره لګي ځان د خپل ځای ګډوډ کړي مونږ له وسوي دعوت ته پلان دیو دا ورسات کې واستغفر کې اعمال ولا صبر کوي واستعينوا بالصبر والصلاه الله يكون مکاشل کې د الله نه صبر او مانځه وان ادم شيء لكبير ګران کار دی الا على الخاشين مگر پاغه انسانانو جزل کې عاجزي کې الله لرا یہی استعارت پای باندې آسان دی حدیث کې راځي رسول الله فرمایي بهترینه تحفه چې الله مؤمنانو لور کړي صبر دي آیتونه احادیث اثر او پیدي دي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ابن کثیر احادیث نقل کړي چې کله په دې دنیا کې انسان باندې تکلیف راشي او صبر وکړي پای دنیا کې چې الله دوی لکم اجر ورکړي دا روغ عافیت ولې انسانان بو ان شاء الله کاش کوم بری بیتګانو باندې کړ شي صبر مو کړو دا مونږ غټلې وي رسول الله فرمایي کله چې چا بچي مر شو دا په صبر وکړي الله دل کور جنت کې کور جوړ کې ایله ویل شي بیت الحوت څومره اوچت کله وای چې دا دوستر کې الله رکم انسان لوالي ای دنیا کې الله به دل جنت ورګي پای باندې زنانه ورکړه تور زنانه یا رسول الله وېز دماغ او تکلیف لرم را پرېوزم غیر اختیاري ما له دعا وغواړم نبی صلی الله علیه وسلم وټی دعا وغواړم او صبر دوه کې اجر به ډیری وې زما لري صبري او دومره دعا وغواړم چې دا پرده می خراب نشي صبر درې قسمه له فتوحاتو ته چې بکم شمن الله مقرر کړي و درېږي په کلک مشکلات باندې دین د اسلام باندې وجه صفه نه کوي چې مړ موږ له خو دې کې دومره تکلیف ورشه دو پلاني په موږ سره رابره کې کړي مور امرا برګي پلان امرا برګي ترم الله یې صبر کوي دا خو کې راځي صبر د ګنا نه د ګنا نه صبر کله کېږي چې انسان د ګنا په ضرر باندې پوي کله چې په انسان کې حیا کله چې انسان د الله در نعمتونو له ساتي د الله نه یره بشری کې موجودي د الله سره مینا خپل بدن باندې شفقت علم د قران او سنت به ځیا خوراکونه نه کول قوي ایمان ابن تیمیہ رحمه الله فرمایي کنه به صبر او یقین تنال الامامه فی الدین صبر شروع کې باس مشتری بل الله درکې دې سره به صبر کوي دا خاشعين سوق دی الله او تعریف کوي الذين انسانان دي چې عقیده دا انهم ملاق ربهم د دې ملاقات کې درف سره کلا منځکی دوی ملاق ربهم معنا ای دنیا کې موږ تاسو د الله مخ له ودرېګو حدیث کې راځي رسول الله فرمایي څنګه چې مور پیدا رې بهم دي کیفیت بربند بغیر ترجمان نه الله د هر انسان سره خبره کوي درمګړې بني کار دی ولې کړي دا وسین دي کړي مسعود احمد کی روایت ده لکه چلے بچي ټینګې دي بنشي ملائک به ودري الله ورته شو ودرېګا یدي مانځه کې د شولاړې کګوي کې د الله مخله ولاړو حدیث کې راځي نشي منځم پکار دی وانهم الیه راجعون یقینا دوی خاص الله له ورګرځیدون کړي ورسره کې به بل خطاب قانون دار شکل الله یوم صدر روانه کی به منسنور خبري وشي بیرته زور مقصد راوړي دوی مخکي کشران نه خطاب را مشران له دا تاکید دی یا بنی اسرائیل یا اولاد یعقوب علیہ السلام اوس قرات کې نعمت زمال لتی انعمت علیکم شکما تاسو باندې کړي وان یذشم فضلتکم غرکړي مې علی العالمین پر مخلوق باندې پسې غرکړي دي بإعطاء الكتاب والنبوة وحي ورکړو يهود نو سواره استدلال کې چې ګور تاسو کتاب کې الله ویلي دی علی العالمین دا په ټول مخلوق باندې غوړه کړی دی او تاسو غوړه یې کړل درې جواب دي
یو جوابدار چې العالمین کې الف لام حاضر دي نه مراد امق مخلوق دي چې کوم ځکه هغه دوی سره نور وسیدل په موږ نه دی غوړه دویم دا فضیلت جزئی دی چې دلته بغوره خو نور څه نه کې موږ به غوړه دریم دوی شغره او د دوی وجنان چې الله ته ناشنا کارونه صادر او خارق العاده چې موږ په امت کې غوړي انتیجې دي اوس تخویب اخروی واتقوا یوما ویریږي دا عذاب د ورځنا عذاب یوم لا تجزي جن بشي دفقوله تکفي تدفع تغني نفس یو نفس دبل نفس شانی څوشي دغه نزي مقام کې مجرم ولا يقبل منها وانا بقبول کړی شي شفاعت سفارش نبتی واخص لري شهادت من جرمانه ولا هم ينصرون نبتی سره کوم کړی شي قانون دار سره اول مقابله کوي چې بده کارونه شي به سفارش راوړي به پیسې راوړي به یې سملګری برابر کې آسندان رحمت الله یاد ته راکار نشي دنیا ځان له مسله دا ته ځان له مسله ده شفاعت کې معنا د جفتواله ده شفیع زکه چې د سړي سره جفت رواني دوه قسمه سفارش دی دنیوي بل اخروی دنیوي د نیکي کې رسول الله فرمایي اجر دی نبی صلی الله علیه وسلم ملګرو لبي ویلي باز ملګری بل مان راځي مسجد نبوي کې ناشتي زما سره شکاري ما سره مخامخ کېږي الله باجر درکې دویم دنیوي ناروا سفارش دی چې بارے کې ناروا سفارش کو د رشوت یا ربل دا به ګناه ده اخروی د ملائکه دی انبیاء بهم کوي شهدا بهم کوي قران بهم کوي روزه بهم کوي حتی حدیث کې راځي او بقي ارحم الراحمین الله په پات شاغه به موټي انسانان را بار کې جهنم نه کوم چې داغه د شام مناسب یو د نبی صلی الله علیه وسلم سفارش په بار د حساب کتاب کې دویم د جنت د داخله دو دریم د شاب مبارک په دا مسلې چې امنه کې وبدي برابر دی الله معاف کړي خیر دی یې ډیر کلونه ورته الله لیکلي یو قسم شفاعت قهری دی شفاعت شرکی دی الله په وړاندې بدمعشي عقد مقام کې مراد الله ویانه چلیږي شفاعت بالوجاهت الله رچاره مخنه مجبوری ګلا شفاعت بالمحبت الله د شاره محبت دوج نه مجبوری ګلا ته چې سره مینه یو شی ناروي یو کار نه کیږي لیکن داغه دوج نه کار تا کوي ان الله اذا مسلې نشته اوس بیان د نعمت بني اسرائیل د الله نعمتونو شکر او باسي څومره نعمتونه در باندې کړې دي موږ لمه الله اشاره وکړه وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ چکر منجات درګه تاسو من آل فرعون د آل فرعون يسمونكم سوال عذاب در کول به تاسو بد عذابنا دی ورکول ابراهيم عليه السلام سره سارا وا رضی الله تعالی عنها یو بادشاہ به خزینه ولي چې کله به ویل چې داس ما خزر نه ایسوای ځان سره سره ولا بل اخلاقی او کله به شری ویل چې دا مې خور ده به پر خو لاله ابراهيم عليه السلام دی ویل چې بو چې دا مې ورور دی زبې چې دا مې خور ده وجه به ذکر کوي دیني رور نه کړه خور ورور به ابراهيم عليه السلام تسلی ورکړه چې سارا خپکه ګما د شي وخت بل الله راولې زمون بری بچو کې یو سړی پیدا شي موسی د فرعون د حکومت بڑنګ بنکی فرعون دې خبر نه ور خطا شو ار الګ بلالو دیم فرعون خوب ولیدو ایدی بنی اسرائیل د خوانه شو را روان در قبطانو د اخر رنګ کړی تعبیر والا ورته شي یو الګ پیدا شي ځوان بدا تحریک نو شروع کی چا ویل دي شنا دا در ترویتیانو کائنانو پالګرو د اطلاع ورکړي نه که تعبیرو کې هغه جدا خو لیکن د اطلاع ونی شو ورکولې حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د شي انسان تصدیق چاو کې د پالګری وغیرہ د اصله په قران باندې کافر دي دوی په څه پويږي بسان الله فرعون خپل نوم شله مصعب ابن ولید څلورم سو کال د ژوند دي کې دا نه جوړ شوی هم نو ګمان داو کې بس د الله شریک هم نو هیڅ د اولوهیت دعوی وکړه
عقیده کې دوه قول دي. یو قول دا چې دا دهری دی الله نه مني، دویم دا مشرک دی. قران نه معلومیږي چې سره مشرک دی. مصر بادشاہ ربي فرعون ویلي سوء العذاب بد عذابنا سدي. یو خدا منه ذمہداري په کولا، خادمي په کولا، کارونه په کول، وهله کول، بلډینګونه په جوړول، خخته په جوړولې، خخته په خولې، نور سپکارو لوهاري په کولا، کارخانو کې مزدوران کړي وو. یذبحون الله یعلل بابناکم ساو سامن ژوندې به پر خودلې نساکم ساسو ببینه ژوندې وره پر خودې. یو خره پاره به حیاي، لیکن دا معنا کمزوري ده، وجه ده. قانون دا نه چې کله په یوځای کې به حیاي مسله راشي، الله متصل امر د جهاد کوي. الله ډېر غیرتی ذات دی. کله چې دوی د زنانو سره به حیاي کوله نو الله به امر د جهاد کوي. الله خو نشي نه پری دی. یوځای کې به حیاي او الله به صبر کوي. نه دویم حیا به خاصه تاسو زنانو نه یو کور به اطلاع ورکړه. مفسرین لګي چې ردی کې حمل نه فوج براغه دروازه به ټک ټک کوي، حمل لا بار کې زنانه د ټول فوج وړاندې ایسه به په شرمګاه کې سوالات کې خودل په خېټه به ورته ګوتې والے. کله بشنر بچي پیدا شون ایسه به مان تعالی کې چې بچي بوا به پر خودا څور لوی بیزتی ولا. دریم دا معنا شوندې به پر خودل استاو زنانه چې نارینه ختم شو، زنانه پاتې شي، خپل فتنه جوړیږي. رسول الله فرمایي د قیامت د علامات نه علامه ده چې زنانه بزیتی 50 زنانو باندې به یو شړې به د شونه ویلي بناتکم نساءکم د غیرت لپاره دی ویلي. الله یې مړ سره خځې عزت اخصو. وفي ذالکم بدیک الله یې بلاو امتحان دې ساوس ضربنا عظیم دی لوی. یہ دې نجات کړي نعمت دی. ورسره کې بل نعمت موسی علیہ السلام بری سره روان کړ د الله په امر چې ګوري مخره دریا براغه. موسی مو خګيري ورته ان شاء الله مون سره ای الله تعالی امر کو شام سامانی ولا درې به شي ووالو بهر قلزم داغه اسم کونیه وسم دا ابو خالد دا غدرې به دی په الله ور پوری استل شپږ لکه فوج د سره یو لسلګه اره فرعونانو سره هغه الله ټول دل کړه. وایس فرقنا الله چې کلمې دوه ټوټې کې به کوم البحر ابتاس من دریاب د قلزم فانجیناکم نجات مې درکې تاسو لا د سونه ورنه جیناکم ال تشد ور کړه وجدا چې فرعون نه نجات د زور غواړي دریاب په خاصانه پوری وتل اسلاټ شي. واغرقنا الله غرق مې کې آل د فرعون سره د فرعون نه وانتم تنظرون او تاسو قتل اغیلا. یو د دشمن حلاکت دی، یو دشمن ستاسو په مخ کې برباديږي. دي کې لوی نعمت چې ته ورته ګور زړه دی پیښ دی ولي ویلي الی فرعونانو عاصمت درې خلکو په ژوند کې وجره فرعون دا فوج ډېر خطرناک خلک دي. الله د دې پوړان دا برباد کړي چې هیڅ نه دي. انسان لګورو دا طاقت لګورو لکه اوس د يهودو نسوارو څومره غروفش دي. خلک وایي چې اوه کیږي خو هغه چې کوم يهودو نسوارو وغواړي الله د صحافه او مجاهدینو سره واړي ایستغه دل کی دا ولې دل کوي مونږ الله کوي چې مړ دالو نه دي لوی غزیما او دا یې خد دې شلوي الله دې ورسا کې بیان د بل نعمت سړی چې په یوځای کې اوسي یو قانون نه امګراغه ده. الله وی قانون مراولې اسماني وحي. وایذ وعدنا الله شکر موعده کړ د موسی سره 40 لیله نصر تشبو دلته ویل 40 مخکې ویل ورسره وې دیرش بیل سنوري انت تفصیل مراد ده. مزید معنا د مجرد لفظ موسی قران کې یو شپږ درش کرات راغلي دي. شجره نسب داله موسی ابن عمران ابن قاهس ابن يسحر ابن لابي ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم عليه السلام مور د شو یو حانز نومې ده. ډېر طبيعت کې تیز سره ودا ډېر به مشفق مو د الله په دین باندې ډېر زیات خپکیدون کې انسان د نبی صلی الله علیه وسلم زیات تشبیه الله د سره ور کوي. صبر امداو اهلی لمګي چې ورځ وي د چيله یو بچي اپ ومنډه باندې کې ستړي کې اخر ده
خو چې کله ونی مناسب دا چې پورته کړي وي د اسمه کې راويشته وي ایسه وي ته غاړه واخستو مچي چې ګوره ځان دې ستړي کې وزن مستړي کړم نبی لیکن د دې باوجود دومره شفقت هم پکې و چې کدا خو مشران دي کنه د قوم 40 ليله سلويك شپې اسه کې دا موشا مو ویلې شو بوله شا ویلې شلرګیلا دام دوغو پالرګي معنی او چې بس راغله فرعون دی کور له ګور وی دین موږ نجات راغی به عرب استعمال کې موسی هارون علیہ السلام د درې کاله مشر دی اې مور پلار زوی دی لیکن وه هغه الله ورسره ورکړه 40 ليله سلويك شپې دی وری ویلې عبد الله بن مسعود فرمایي چې سلوي کورځي انسان په ځان کې اخلاص پیدا کړي د شي انسان د زړه نه بل الله د حکمت چني رواني حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې کله انسان سلوي کورځي تکبیر الله سره منځو کې د شي انسان الله د نفاق او د جهنم نه برائت ورکړي څو لوی نعمت سلوي کورځي قرطبي لیکي سلف صالحینو کې د شي انسانان تر شي اتیا کاله تکبیر الله سره یې منځنه کړی اتیا کاله انځاتیا کاله تم روچت خلق ليله تنقي اشاره او شوديله چې انسان د حساب کې بری قمري میش سلوي شپې خو لیکن سره پاره قران د آسماني وحیلا به کې انسان د خپل ژوند لپاره د امر انتظامی لپاره سلوي خو انتخاب کې خیر خو لیکن کمې زیاتې به کوا د سیمه چې بس د سلوي کې او د چیلر او نه کمیږي نه زیاتېږي نه دا خو به بدعت جوړیږي کله نه درشه او کله 2 سلوي کله 3 سلوي لیکن که انسان د خپل ژوند د عمل د ترتیب لپاره دا ترتیب برابر کړي سمو مانعت بني خو همیشه کله پابندیم ناروا ده کمه جته به کوا کله مخې کله رستا کوم انسانان چې قرون کې بیا آباد کیو شلی وباسي اهل علم فرمایي چې به ناروا ده ځکه نبی صلی الله علیه وسلم په عبارت کړي ثم اتخذتم العجل الله بیتا شنو داسخه په لوهیت من بعد ورسلاغنا وانتم ظالمون وای تاسو ظلم کوونکی اسکی بندگی وری کوله یو خدا چې مشرک دی قمقل انسان کې سره عقل نه نابت تعین کیږي دا معبود دی دا غیر معبود دیم دی کې عقیده له حلول دا معنا دوه قسمه نه اعوذ بالله من ذلک یو دا معنا چې په عرش کې الله تعالی نشوي تاسو خطرناک عقیده ده دویم خاص عقیده لرله عیسی کې الله تعالی نشوي دی عزیر کې نشوي دی دې وجنا منصور ابن حسین الحلاج هغه ویلي نعوذ بالله من ذلک الله ما کې نشوي دی انا الحق به ویلي بعض بده شویلې بایزي بس سمېلي سبحان ما اعظم شانی وکدي وخت کې ما د الفاظ استعمال کرتا سو خپکیږي ما کشتران نه ویلي الله ما کې نشوي نعوذ بالله من ذلک وذا الله شیخ الاسلام ابن تیمیه درشتم جلد مجموع الفتاوا کې بری خلکو باندې سخرت کړي دي چې دوی ضرر اسلام نه دي يهود نصاراون هم دي زیات نو خطرناک خلک دي وانتم ظالمون معنا مشركون تاسو الله یشرکو کو وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه وسلم